ستړی مشه ملګري جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ عظمت رحمان یم. په دنیا کې تر ټولو نه ښه شی چې دی ماته خو بهتره شی مور او پلار دی. ولې؟ او مور او پلار خو چې نه وي ژوند هم نه وي که نه، ځکه چې نور هر شی پیدا کېږي خو مور او پلار چې اورې لاړ شي د نړۍ نه سترګې پټ کړي او نه پیدا کېږي. ډېر ښه الله دې ژوندي لري. ستړی مشه جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ شوکت الله. په دنیا کې تر ټولو نه ښه شی چې دی صحت. صحت ولې؟ صحت په دې چې صحت ولري هر کور به ساته ورسي. ډېره مننه خدای دې ښه صحت درکړي. ستړی مشه ځوانه جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ اشق رحمان. په دنیا کې تر ټولو نه ښه شی چې دی مور پلار. خو د مور پلار ولې؟ د مور پلار ځکه چې په دنیا کې تر ټولو د مور پلار نه بل ښه څوک نه پیدا کېږي. ډېر ښه الله دې ژوندي لري. ماما ستړی مشه جوړ تکړه په خیر په دنیا کې تر ټولو نه ښه شی چې دی دنیا کې تر ټولو نه ښه شی مور ده. مور ولې؟ مور دا ده چې مور په دا شی تړاو لري که نه چې کور ټول کور په مور باندې راټولي. ډېره مننه الله درته ژوندی لري. ماما سلامونه جوړ په خیر ژوند ښه دی په خیر یې. ماما په دنیا کې تر ټولو نه مهم شی چې دی؟ بالکل دا دی چې الحمدلله موږ مسلمانان یو د اسلام دعوه کوو او دویم د روغ صحت. ډېره مننه الله دې ښه صحت درکړي. امین کې امین. سلامونه ستړی مشه ځوانه جوړ تکړه په خیر په دنیا کې تر ټولو نه مهم شی چې دی؟ تر ټولو نه مهم شی اسلام او دین ده. اسلام او دین ولې؟ ځکه چې لمونځ وکړې اودس وکړې او تلاوت وکړې هر وخت به د زړه خوشحال وي. دین تر ټولو نه بهترین شی همدغه ده. ډېره مننه الله دې په دین. سلامونه جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ په دنیا کې تر ټولو نه مهم شی چې دی؟ مور. مور ولې؟ ځکه چې بیا مور نه راځي. مور. سلامونه جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ نوم مې سیلاب دی، د خوست ولایت څخه یم. په دنیا کې تر ټولو نه مهم چې دی؟ تر ټولو مهم مور او پلار دی. والدین. مور او پلار ولې؟ ځکه چې د زړه ټوټه وه زړه په دغه باندې راټولېږي. ډېره مننه خدای دې ژوندي لري. سلامونه جوړ تکړه په خیر څه نومېږي؟ کلیم رحمان. کلیم رحمان ملګري په دنیا کې تر ټولو نه مهم څه دی؟ پیسې. پیسې ولې؟ پیسې ځکه د ژوند ټول ضرورت پیسې پوره کېږي. ډېره مننه.